اوکراین له روسیې څخه وروسته د اروپا تر ټولو غټ هیواد دی چې له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې ډېر اوږدوالی یې 1314 کیلومتره او له شمال څخه تر جنوبه پورې ډېر پلنوالی 893 کیلومتره دی. اوکراین د ټولې ځمکې 0.45 سلنه وچه نیولې، خو له دې سره سره د ټولې نړۍ 5 سلنه کاني زیرمې په تېره د ډبرې سکاره لري. د دغه هیواد 95 سلنه ځمکې ټیټې پرتې او اوارې دي. د اوکراین یوازینۍ غرنۍ برخه د دغه هیواد په جنوب لویدیځو سیمو کې ده. دلته د کارپات غرونه د یادولو وړ دي چې د سلواکیا هیواد څخه پیلیږي او له اوکراین څخه وروسته په رومانیا کې پای ته رسیږي. د دنپیر او دنستیر سیندونه د اوکراین له خاورې څخه وروسته د ازوب په سمندر ورګډیږي. ناویلې دې نه وي پاته چې د ازوب د سمندرګي د مالکیت پر سر روسیه او اوکراین یو څه ستونزه لري. اوکراین په عمومي توګه ډېرې اوبه لري او له همدې امله د اروپا د غنمو د کندو په نامه هم یادوي. تنګی د ازوب سمندرګي له تور سمندرګي څخه بیلوي. د دغه تنګي په لویدیځو سواحلو کې د کریچ تورستي بندر د اوکراین دی. په عمومي توګه د سمندر له سطحې څخه اوکراین تر ټولو ټیټه سیمه د تور سمندرګي 0 متره او په منځني کچه تر ټولو لوړه سیمه هوارا هورالا نومیږي چې 2011 متره جګوالی لري. د اوکراین شمال طرف ته روسیې جمهوریت موقعیت لري. اوکراین د روسیې سره 991 کیلومتره، جنوب طرف ته تور سمندرګی دی. ختیځ ته بیا هم د روسیې هیواد دی چې په دې ساحه کې 1580 کیلومتره سرحد لري. لویدیځ ته د هنګري هیواد دی. 103 کیلومتره پوله د هنګري هیواد سره ګډه لري. په وچه کې د اوکراین د پولو ټول اوږدوالی 4458 دی. دغه هیواد له اوبو سره 2782 ګډې پولې لري. د دې هیواد مهم غرونه د کارپات چې د اوکراین په جنوب لویدیځو برخو کې او د کریمیا غرونه د کریمیا په ټاپووزمه کې واقع دي، د اوکراین تر ټولو هغه مهم غرونه بلل کیږي. د اوکراین هوا یو څه براعظمي ده. د دغه هیواد د کریمیا د ټاپووزمې د جنوبي برخو هوا نیمه استوایي هوا بلل کیږي. په اوکراین کې د هوا ډیره تودوخه د سانتیګراد د 14 څخه تر 42 درجو او ډیره یخني د -10 څخه بیا تر -40 درجو توپیر مومي. په دغه هیواد کې د ژمي یا د سړې هوا د میاشتو موده ډیره اوږده ده. دغه موده د اکتوبر له نیمایي څخه پیل کیږي او د بل کال د اپریل په نیمایي کې پای ته رسیږي. د اوکراین هیواد په ختیځه او شمالي نیمه کره کې موقعیت لري. د تور سمندرګي په شمالي خوا کې د ختیځ طول البلد د 0 درجو څخه تر 40 او د شمالي عرض البلد د 45 څخه تر 54 ترمنځ پروت دی. د دې هیواد مساحت 6,03,700 کیلومتره مربع دی. د اوکراین هیواد پایتخت کیپ ښار دی. دغه ښار مساحت په 2003 میلادي کال کې 2,4,880,000 نفره و. کابو 150 میلیونه اوکراینیان له خپلې خاورې څخه بهر اوسیږي. د اوکراین هیواد تر ټولو هغه مهم او مشهوره ښارونه عبارت دي د اسماعیل، بردشیب، دونسک، وینتزا، استانیول، مازی، ارنګول او داسې نور. له کال 1991 یا د اوکراین له خپلواکۍ څخه وروسته په دغه هیواد کې د اساسي قانون جوړول د دولتونو تر ټولو غټه دنده بلل کېدل. دغه هڅه اوکراین د سیاسي اړخونو د نړۍ لیدونو د ژورو اختلافاتو په وجه لږ وځنډېده او شپږ کاله یې وخت ونیوی. د کال 1990 د جون په 28مه نیټه دغه قانون تصویب او نافذ شو. د اوکراین جمهور رئیس د 15 کلونو لپاره د خلکو په خوښه ټاکل کیږي. دغه جمهور رئیس 2 ځلې خپل دنده سرته رسولی سي. د اوکراین لومړی وزیر او د لومړي وزیر 4 مرستیالان د دغه هیواد د خلکو په جرګه کې د هغه ګوند یا د ګوندونو د ائتلاف څخه غوره کیږي چې د خلکو په جرګه کې ډیرې رایې ګټلې وي. د اوکراین غوره سوی لومړی وزیر او دغه 4 مرستیالان یې د دغه هیواد د خلکو د جرګې په منظور ټاکل کیږي. د اوکراین د کابینې ټول وزیران د دغه هیواد د لومړي وزیر په پیشنهاد، د اوکراین د جمهور رئیس په مننه او د دولت عالی شورا یا سوپریم کونسل یا پارلمان د خلکو جرګه په منظور ټاکل کیږي. د اوکراین پارلمان یوه خونه یا یوه جرګه لري. عالی شورا یا د خلکو جرګه چې 450 غړي لري د اوکراین د ټاکنو د نوي قانون له مخې د دغه هیواد نیمایي کسان په متناسبه توګه د هغه ګوندونو لخوا ورپېژندل کیږي چې په ملي ټاکنو کې 4 سلنه رایې ګټلې وي. نیم نور د خلکو په خوښه ټاکل کیږي او ټول 4 کاله کار کوي. د اوکراین حقوقي نظام په مدني قوانینو ولاړ دی.
د دغه هیواد د قانون جوړولو سیستم تر اوسه پورې هم زیاتره په همغه تګلاره روان دی چې له پخوانیو شوروي اتحاد څخه ورته په میراث کې پاتې سوی دی. ستره محکمه او د اساسي قانون محکمه د دغه هیواد تر ټولو لوړ قضایي ارګانونه دي. د اوکراین د عدلیې وزیر د دغه هیواد د اوکراین ډیر جګپوړي قاضیان د ټول عمر لپاره کار کولی شي. د اوکراین د اساسي قانون محکمه 18 غړي لري چې 6 یې د جمهور رئیس، 6 یې د اوکراین د عالی قضایي شورا او 6 یې د دغه هیواد د قاضیانو د ټولنې لخوا ټاکل کیږي چې 15 کاله دنده سرته رسولی شي. اوکراین یوه قضایي عالی شورا لري چې 10 غړي لري او هر قاضي هر وخت له کاره ګوښه کولی شي. له کال 1991 څخه د اوکراین جمهوریت د شوروي اتحاد د ډیر غټ اقتصادي د ملاتړ بلل کېده. هغه وخت اوکراین د شوروي اتحاد څلورمه برخه کرنیزه او صنعتي مالونه تولیدول. د دغه هیواد توره خاوره د کرنې لپاره ډیره ګټوره ده. د شوروي اتحاد په وخت کې د اوکراین د څارویو فارمونو او کرنیزو ځمکو نور ټولو جمهوریتونو او ان بهر ته غنم، حبوبات، شیدې، غوښه، میوې او سابه صادرول. همداراز هغه وخت د اوکراین درندو صنایعو د شوروي اتحاد نور جمهوریتونو ته درانده منځني او سپک ماشینونه، نقلیه وسایط، غټي او کوچني فابریکې او اومه صنعتي مواد برابرول. د اوکراین د هغه وخت د قانونو د رایستلو او د هغه د چاڼ او پروسس وسایل په شوروي اتحاد او ټوله نړۍ کې پیژندل شوي او خورا نوموتي وه. لنډه دا چې د شوروي اتحاد په وخت کې د شوروي جمهوریتونو اقتصاد د زنځیر د کړیو په شان یو له بل سره تړلی وو او هر څه د مسکو څخه اداره کېدل. دغه هیواد د شوروي اتحاد له ړنګېدو سره جوخت لسترو ګډوډیو او بحرانونو سره مخامخ شو. دغه هیوادونه هغه وخت د خپل اقتصاد په هکله پوره معلومات نه درلودل او په خپلو ظرفیتونو سم نه پوهېدل. په کال 1991 میلادي کې د بشپړې خپلواکۍ لپاره د اوکراین ډیرو هڅو روسیه وپارول او له دغه هیواد ته د خپلو صادروونکو تیلو او ګازو د بیې نغدي پیسې وغوښتلې. دغه ستونزو اوکراین ته د تیلو او ګازو رسېدل لږ کړل. صنعتي تولید کم سو، انفلاسیون ګړندی سو. په کال 1991 کې 50 سلنه او په کال 2002 کې 20 سلنه او په زرګونو متخصص کارکونکي بیکاره سول. په کال 2002 کې د اوکراین ملي عواید 15 سلنه، صنعتي تولیدات 9 سلنه، کرنیز محصولات 15 سلنه او د صادراتو عواید 18 سلنه کم سول. په کال 2002 کې د اوکراین دولت د خپل اقتصاد بیا رغونې لپاره د بیو د نه کنټرول بیا لږ کنټرول او په خصوصي سکتور باندې د دولتي مؤسساتو او شرکتونو د خرڅولو پلان اعلان کړ چې په دولت کې دننه د رهبري سوي یا دولتي اقتصاد د پلویانو له مخالفت سره مخامخ سو او ډیره نتیجه ورنه کړل. په کال 2004 کې د اوکراین غیر خالص کورني تولید 23 سلنه کم سو. دغه بېساري کمښت د دغه هیواد دولت د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره مخامخ خبرو ته اړ کړ.
او دغه صندوق په مرسته لاندې ګامونه اوچت کړل. د دولتي مؤسساتو او شرکتونو خصوصي کول، د بهرنۍ سوداګرۍ او د پرچونو بیو د بیو نه کنټرول، د نوي مالي تګلارې ټاکل، د هیواد د بودیجې د کسر د کموالي لپاره هڅه او د انفلاسیون د کنټرولولو لپاره ګړندي ګامونه. له دې پلانونو سره جوخت IPM دغه هیواد ته 1.5 بلیونه ډالر او نړیوال 500 میلیونه ډالر پورونه ورکړل. د اوکراین دولت هڅو د کال 1995 په پای کې مثبتې پایلې ودرلودې او انفلاسیون تر کنټرول لاندې راغلی. کله چې جمهور رئیس کوچما په کال 1994 کې د اوکراین د چارواکي ترلاسه کړلې، په خپل هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو د ګړندي کولو لپاره ډېرې هڅې پیل کړې. د روسیې د کال 1998 پولي بحران په اوکراین ناوړه اغیزه وکړه او دغه هیواد ته نوې ستونزې وزېږولې، سره له دې چې IMF په اوکراین باندې اقتصادي اصلاحات د پیاوړتیا لپاره ډېر فشار اچولی، خو دغه هیواد د مشرتابه په بیلابیلو برخو کې د پخواني کمونیستانو شتوالی او د اوکراین صنعتي اقتصادي قوانین په دغه هیواد کې د ډېر غټ اقتصادي پرمختګ لپاره څه ناڅه لارې بندي کړي دي. غټي منځني او کوچني فابریکې، نقلیه وسایط، د اورګاډي پټلۍ، اورګاډي، بیړۍ، تراکتورونه، بسونه، کوچني موټر، لاري، الوتکې، موټر سایکلونه، بایسکلونه او د ټولو پرزې ماشینونه، پوځي وسایل او مهمات. د شوروي اتحاد په وخت کې اوکراین د یرغلیزو او دفاعي وسلو فابریکې درلودلې چې کابو 2.7 میلیونو کسانو پکې کار کوه. هغه وخت او اوس د اوکراین مهمه جګړه ییزه محصولات دادي: الوتکې، هلیکوپټر، سکاټ او نور ډول ډول توغندي، ټانګونه، اوبتلونه، ماینونه، راز ټوپک او داس نور برېښنایي وسایل، د برېښنا تولید کارخانې او نور سامان، د اوسپنې، پولادو او نورو رنګه فلزاتو ویلې کول، فلزي شیان، ساختماني مواد، سیمنټ، ګول، سیخ، خښتې، لرګین او المونیم شیان، د برېښنا مزي، کیبلونه او نور سامانونه، د کانونو د رایستلو او پروسس ماشینونه، څېړنیز او علمي محصولات، د اومو، تیلو او طبیعي ګازو چاڼ، د اوبو، اتوم او تیلو برېښنا، کیمیاوي مواد، استهلاکي شیان، لرګي، لرګین محصولات، کاغذ، کرتایسا، ټوکران، خوراکي مواد، پتیره، بیا شراب، بوره، لبنیات، غوړي او سابه د دې هیواد تر ټولو په صنعت کې مهم تولیدات ګڼل کېدل. د اوکراین 80% خاوره د کرلو وړ ده. د دغه هیواد 14% خاوره څړځایونه، 13% ځنګلونه او 15% غرونو، غونډیو، سیندونو او ښارونو او د استوګنو کلیوالو سیمو نیولې ده. د شوروي اتحاد په وخت کې اوکراین هر کال نږدې 50 میلیونه ټنه غلې دانې تولیدولې او په همدې توسن ورته د شوروي اتحاد د غلو کندو ویل کېده. د نړۍ 25% توره بډایه خاوره چې چرنیزیوم ورته وایي د اوکراین په جمهوریت کې پرته ده چې خورا ښه حاصل ورکوي. له شوروي اتحاد څخه د اوکراین خپلواکي د دغه هیواد د کرنې پر سکتور ناوړه اغیز وکړ. له بلې خوا خصوصي سکتور ته د اوکراین د اشتراکي او دولتي ځمکو د ورکولو په عملیه کې اداري ستونزو د دغه هیواد د کرنې محصولاتو تر کال 1995 پورې هر کال 3.8% او په کال 1995 کې 9% راکم کړل. د دې مخکې د چرنیول پیښې هم د اوکراین د کرنې پر محصولاتو بد اغیزه وکړه او خورسوو رادیو اکتیو موادو د اوکراین 15% خاوره په شمال کې له کرنې څخه پاتې کړې وه. د اوکراین 40% خلک د کار قوت د کرنې او ځنګلونو په سکتور کې په کار بوخت دي او د دغه هیواد 12 غیر خالص کورني تولید له دې سکتور څخه لاسته راځي: لرګي، تنباکو، غنم، ورجې او نور غلېدانې، جغندر، تیل دانې، کچالو، ګنۍ، طبیعي بوټي، میوې، سابه، غوښه، لبنیات او هګۍ د اوکراین د کرنې او څارویو تر ټولو مهم محصولات ګڼل کېږي.
تاریخ لرغونپوهان وایي چې د اوکراین په اوسنۍ خاوره کې چې د نږدې 300,000 کاله پخوانیو انسانانو د ژوند څرک لګولی دی دغه موضوع په کال 1946 میلادي کې د دنستر د سیند پر غاړه د لوکارو بلیتوسیکا په کلي کې روښانه شوې ده له میلاد څخه 40,000 کاله پخوا داسې قبایل په اوسني اوکراین کې اوسېدل چې په ښکار بوخت وه د دې خلکو لمسیان او کړوسیان له میلاد څخه 7,000 کاله پخوا د کبانو په نیولو بوخت وه او بیا 15,000 کاله وروسته په کرنه بوخت او په کلي کې میشت شول له میلاد څخه 300 کاله مخکې اروپایي نژاد یا سرم قبایل په اوکراین کې میشت وه چې وروسته بیا د ګوت اور او هون د قبایلو له یرغلونو سره مخامخ او هر لور ته خواره سول په 9مه میلادي پیړۍ کې اسلاویان او په 9مه میلادي پیړۍ کې وارنګیان د اوسني اوکراین خاورې ته راغلل دې دوهمې ډلې په روسیا او د اوسني اوکراین په ډیره خاوره کې یو پیاوړی دولت جوړ کړ وارنګیانو یا د اولک د باچي په وخت کې د کیپ روس هیواد جوړ کړ چې د کیپ ښار یې پایتخت و د 922 څخه او 922 میلادي کلونو ترمنځ د کیپ هیواد ډیر پر مخ ولاړ او خپل سیمه یې هم خورا پراخه کړل د 10مې میلادي پیړۍ په پای کې مسیحیت د کیپ هیواد ته راورسید او ډیرې کلیساوې پکښې جوړې سولې په کال 1450 کې د کیپ هیواد تجزیه او په څو هیوادونو وویشل سو وروسته بیا هغه مغولانو په دغه سیمه یرغل وکړ او د کیپ پاچاهي په بشپړه توګه له منځه ولاړه په 14مه میلادي پیړۍ کې د چنګیز خان لمسی باتوخان د روسیې په جنوبي سیمو کې یو پیاوړی پوځ راغونډ کړ او د اوسني اوکراین خاوره یې ونیول تاتارانو په 15مه میلادي پیړۍ کې د کریمیا ټاپووزمه ونیول او هلته یې د کریمیا د خانانو واکمني ټینګه کړل په همدې کلونو کې د لیوانیا او پولند یا لهستان دولتونو د اوسني اوکراین ډیره خاوره ونیول او هلته یې فیوډالي نظامونه جوړ کړل د لیوانیایي ځمکو د زور زیاتي له امله کرار د اوکراین د اوسني خاورې ډیر بزګران د هیواد جنوبي سیمو ته ولېږدول سول او هلته له ترکي اقوامو سره د ناستې پاستې له امله داسې کزان نسل منځته راوړ چې وروسته بیا د اوکرایني کزاکاتو په نامه یاد سول له هغه ځای چې هنګري او لیوانیا او د دوی تر ولکې لاندې سیمې ټول د تاتارانو او د مسکو د حکومت له ویرې سره مخامخ وه ځکه داسې یوه اتحادیه جوړه کړه چې هنګري پکښې برلاسې وه او د اوکراین خاورې هم په همدې هیواد ته وسپارل سوه له همدغه وخته اوکراینیان د خپلې خپلواکۍ لپاره هلې ځلې پیل کړي دي د اوکراین کزاکان کرا دومره پیاوړي سوله چې د هنګري دولت دوی ته یو ډول کورواکي ورکړل کزاکان په کال 1448 د میلادي کې د هنګري د دولت پر ضد راپاڅېدل او د خپلې خاورې خپلواکي اعلان کړل دوی د هنګریانو د احتمالي یرغل د مخنیوي لپاره له روسانو سره لاس یو کړ او کرار یې د روسیې تحت حمایه ومنل کله چې هنګري له روسیې سره په جګړه کې ماته وکړه د کیپ او د نیفار د سیند د ختیځو سیمو په ګډون د اوکراین ټوله خاوره د روسیې لاسته ورغلل په کال 1922 میلادي کې کیپ او د هغه شاوخوا سیمې روسیې په ولایت بدل کړې او هڅه یې وکړه چې د هغه ځای خلکو روسي ژبې او روسي کلتور ته راوولي په 19مه پیړۍ کې د اوکراینیانو ناسیونالیزم نوې بڼه غوره کړه او د خپلواکۍ غوښتنې ولولې په غورځنګ سوې که څه هم چې روسانو د اوکراین د خلکو لومړني کومکي او خواړه پاڅونونه وځپل خو د خپلواکۍ غوښتنې غورځنګ په اوکراین کې لا پیاوړی کېدی او نوي بریالیتوبونه یې ترلاسه کړل د 19مې پیړۍ د 50مې لسیزې په درشل کې روسانو په خپلو تګلارو کې لږ بدلون راوستی اوکرایني اورون اوندو له دې بدلون څخه ګټه اوچته کړل او له خپل ملي هویت د ژوند کولو لپاره ګڼ شمېر ټولنې جوړ کړلې دغه پرمختګونه روسیه په غوسه کړه او د 1813 څخه تر 1888 میلادي کلونو ترمنځ یې بیا په اوکرایني خپرونو او علمي مذهبي ټولنو باندې بندیزونه ولګول د 1915 څخه بیا تر 1909 کلونو اوښتون یا انقلاب په اوکراین کې خپلواکي غوښتونکي غورځنګونه بیا فعال کړل او څو کوچني سیاسي ډلې جوړې سولې روسیې د کال 1919 کارګري اوښتون او د اوکراین د خلکو په ژوندانه کې ژر بدلونونه راوستل سمدلاسه د دیموکراتیکو غورځنګونو د استازو جرګه جوړه سول او نومیالی تاریخ پوه میخایل ګروشپسکي د خپل مشر په توګه وټاکل چې د اوکراین او روسیې د یووالي پلوی و د همدغه کال د اپریل په 21مه نیټه د اوکراین 900 ټولنیزو سیاسي او قومي مشرانو غونډه وکړل
او د اوکراین د کورواکي غوښتنې تصویب کړل. لږ وروسته د اوکراین د کازاکانو ټولنې او د اوکراین د خلکو پوځي کمیټې هم د عمل ډګر ته راودنګل او د روسیې نوی دولت د اوکراین د خلکو په ژبه، کلتور او خپرونو باندې ټولنیز بندیزونه لرې کړل او د اوکراین روسي، یهودي او هنګري ته یې له نورو سره د ژوندانه برابر حقونه په رسمیت وپېژندل. د اوکراین د دیموکراتیکو غورځنګونو جرګې د همدې کال په جون کې په روسیه کې دننه د اوکراین بشپړه کورواکي او بیا د نومبر په 20 د اوکراین خپلواکي اعلان کړل. د روسیې د هغه وخت مشرانو لینین او تروتسکی دغه خپلواکي ونه منله او له همدې امله د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه پیل سول. روسي پوځونو ژر د دنفیر د سیند چپې سیمې او د کیپ ښار ونیوی. د اوکراین مشرانو د خپلې خپلواکۍ د ساتنې لپاره د آلمان، اتریش او عثماني ترکیې سره د برست تړون لاسلیک کړ او له هغوی څخه پوځي مرسته وغوښتل. ګډو پوځونو د روسیې بلشویکان او د اوکراین له خاورې څخه په شا وتمبول، خو آلمان د خپلو لومړنیو ژمنو په خلاف هلته یو لاسپوڅی حکومت لاسته ورسوه. دې حکومت د اوکراین د ملي جمهوریت نوم د اوکراین په دولت بدل کړ او بیرته د تزاري روسیې د وخت قوانین راژوندي کړل. د روسیې د انقلابي حکومت مخالفینو د دې دولت ډیره ننګه کوله. له همدې امله د اوکراین ټول سیاسي ګوندونه له خپلواکۍ څخه وروسته د اوکراین دولت له ډیرو اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي ستونزو سره مخامخ شو، خو د دغه هیواد دولت د بهرنیو هیوادونو او نړیوالو موسساتو په مرسته کرار په دغه ستونزو بریالی سو او دا د ولسواکۍ او اقتصادي پرمختګ په لور ګام پورته کړ. 2015 کال په لومړۍ نیمایي کې د اوکراین خلک د خپل دولت د ناسمو اجراعاتو په وجه په غوسه سول او د یوه نارنجي انقلاب په جریان کې جمهور رئیس له هیواد څخه وچاړل او نوې موقتاً اداره یې جوړ کړل. د اوکراین نوې اداره له اروپایي هیوادونو او امریکا